نننۍ موضوع زمونږ د مطالعې په اړه باندې ده. مطالعه زمونږ ستاسو د ژوند یوه برخه ده، مهمه برخه ده. نو هغه څوک چې له مطالعې سره شوق لري هغه خو حتما باید دا ویډیو وګوري، او که څوک شوق هم نه لري بیا دې هم وګوري، ځکه ډېر څه به انشاءالله زده کړي. دا ویډیو در سره لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ، د دې لپاره چې ډېرو خلکو ته ترې فایده ورسیږي. ولې باید مطالعه وکړو؟ څنګه مطالعه وکړو؟ صحیح شو که نه؟ ښه کتاب څنګه پیدا کولی شو په اسانه سره؟ او که د چا مطالعې ته زړه نه کېږي یا خوب ورځي یا کوم مشکل لري، نو باید څه کار وکړو؟ هدف باید زموږ ستاسو څه شی وي؟ څنګه هدف وټاکو؟ څنګه زموږ ستاسو مطالعه ښه کېدلی شي؟ همدارنګه مطالعه باید ډېره وکړو او که لږې وکړو، دا ډېره مهمه خبره ده. همدارنګه له هایلایټر نه باید موږ تاسو استفاده وکړو. دغه یو څو ادوات دي، وسایل دي چې زه تاسو سره شریکول غواړم، او په اخره کې یوه وړکۍ مهمه خبره هم درته کول غواړم. ښه راځو دې ته چې ولې باید مطالعه وکړو. مطالعه ځکه باید وکړو چې موږ تاسو عقل لرو. څه لرو؟ عقل لرو. په دې جسم کې چې موږ تاسو لکه څنګه چې هغه لرو که نه، د هډوکي، غوښه، سرمن، وینه شیان، دا لکه خوراک ته او غذا ته چې ضرورت لري که نه، همدارنګه موږ تاسو عقل هم لرو. عقل غذا څه شی ده؟ د عقل غذا چې ده مطالعه ده. همدارنګه موږ تاسو یو بل شی هم لرو چې هغه ته ویل کېږي روح. د روح غذا څه شی ده؟ هغه عبادت ده. عبادت او طاعت. صحیح شوه؟ کله چې موږ تاسو عبادت کوو، د الله جل جلاله یاد کوو، نو زموږ ستاسو څه شی تغذیه کېږي؟ روح تغذیه کېږي. صحیح شوه؟ نو موږ تاسو یو جسم لرو، هغه په خوراک باندې تغذیه کېږي. بل موږ تاسو عقل لرو چې هغه په مطالعه باندې تغذیه کېږي. بل موږ تاسو روح لرو چې هغه په څه شي تغذیه کېږي؟ هغه تغذیه کېږي په عبادت باندې. هغه څوک چې عبادت نه کوي هغه د روح او روان به ګډ وړي. څوک چې مطالعه نه کوي د هغه عقل به ګډ وړي. په هره خوا چې لاړه، په هره کنده کې چې وغورځېده. مطالعه ډېره مهمه ده، ځکه دا موږ تاسو ته په دې دنیا کې او په هغه دنیا کې نجات راکوي. مطالعه ځکه کوو چې د دنیا مالداره ترین انسانان دا ټول مطالعه کوي، او د مطالعې له برکته دوی لوړو مراتبو ته رسېدلي دي. نو موږ تاسو مطالعه ځکه کوو چې هم مو دنیا جوړ شي، هم مو ژوند ښه شي، هم په هر څه باندې پوه شو، هم ګمراه نه شو، هم ګډوډ نه شو، هم چېرته ونه خوی کړو. ځکه چې ستا ذهن خالي، ته په څه پوهېږې نه، خو چې هر شی چا درته وویلې بس منې که نه. د ښه او د بد ترمنځ تفکیک نشي کولی، د حق او د باطل ترمنځ ته فرق نشي کولی، ځکه پوهېږې نه. نو موږ تاسو مطالعه د دې په خاطر کوو چې ژوند مو ښه شي، ژوند مو بدل شي، خپل ځان ته اول ګټه ورسو، نورو خلکو ته ګټه ور تمام شو، او دنیا مو ښه شي، او بالاخره آخرت لپاره یوه ښه توښه له ځانه سره ولرو. نو موږ تاسو مطالعه د دې په خاطر باندې کوو. هغه څوک چې مطالعه نه کوي هغه به همیشه ګډوډ وي، په وسوسو کې به وي، په شکونو کې به وي، کله یو څه ورته ښکاري، کله بل څه. حق حیران به وي چې اخر زه څه لپاره پیدا شوی، چا پیدا کړی، اخر زه چېرته روان یم، زما د ژوند هدف څه شی، دا ډېر نه به خبر نه وي. په دنیا کې به اوسېږي، پوهېږي به نه چې څنګه دا خپل ژوند ښه کړي، پوهېږي به نه چې څنګه دا ژوند بدل کړي، دا حالت، دا ستونزې خپلې څنګه حل کړي. صحیح شوه؟ هېڅ به پوهېږي نه چې دا خپل اقتصاد څنګه ښه کړي. دا ټول شیونه موږ تاسو د مطالعې له لارې زده کوو. نو د دې په خاطر باندې مطالعه کوو. څنګه ښه کتاب پیدا کړم، دا مهمه خبره ده. ګورئ، کله چې تاسو لاړئ او کتاب مو واخیسته، یا کتابخانې ته لاړئ، یا کتاب پلورنځي دکان ته لاړئ، هلته تاسو مکتبه کې کوشش وکړئ یو کتاب اول عنوان وګورئ چې څه شی پې لیکلي ده، په کومه موضوع کې ده، او په کوم څه باندې لیکل شوی ده. له هغه نه وروسته تاسو فقط په دې باندې اکتفا مه کوئ، ځکه فیصله کول فقط د کتاب په پوښ باندې دا غلط، دا صحیح نه ده. د کتاب له پوښ نه ته فیصله زر ته زرو کې وایخلې، دا صحیح نه ده. بلکې ته باید دغه فهرست وګوري چې په دې کتاب کې داسې څه شته دي چې هغه ماته ګټور تمامېږي. په دې کتاب کې کومې خبرې راغلي دي. فهرست کتل ضرور. له فهرست نه موږ تاسو صحیح فیصله کولی شو چې دا کتاب صحیح ده، ګټور ده، او که نه بې ګټه ده. دا کتاب واخلم او که وانخلم. دا له کوم چې فیصله کېږي، دا د کتاب له کور نه یا له پوښ نه کېږي، بلکې د فهرست نه کېږي. دا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو د کتاب فهرست وګورو چې دا کتاب کې، دا فهرست کې دا کوم شیونه چې راغلي دي دا ښه شیونه دي، ګټور دي،
تاسو څه عجیبه حالت محولي ده که نه. کله چې ما یو کتاب لیکه په دې موضوع کې ما کوشش وکړ چې یو څو کتابونه راغونډ کړم چې چا مخکې لیکنه کړې ده که نه ده کړې. نو کله مې چې وکتل یو عجیبه او غریب و ناشنا کتابونه چې خندا مې ورته راتله. اصلا دا کس داسې خلکو کتابونه لیکلي وي چې په ژوند کې په څه باندې نه پوهېده، بس فقط ذهن ته یو څه ورغلي دي، اله راغونډ که اله راغونډ که اله دلته دې کتاب بس فقط یو شی راجمع کړی ده او ورځ چاپ ته لاړ. صحیح شوه؟ نو ډیره مهمه ده چې ته یو څه بعضې ځایونه چې ډېر ناشنا وي تا ته که نه په دې فهرست کې هغه راواړوه، ویې ګوره چې څه رقم یې لیکلي دي. ښه ژور تحقیقي بحث یې کړی ده که ناسې سرسرکي قصه روانه ده او غلطول دي. نه، یو کتاب چې ته پوه شو چې دا واقعا یو پوی انسان ده، لیکوال ده، واقعا چې دا خبرې ماته ناشنا دي، نوي دي، عجیبه دي، ګټورې دي، په هغه وخت کې بیا ته تصمیم ونیسه او کتاب پیدا که، کتابونه واخله. دا ډیره مهمه خبره ده. صحیح شوه؟ یو خو ځینې اکثره کتابونه چې لیکل شوي دي پر روان باندې او خوشحاله شه او مطمئن شه، اخر تر کوم وخته پورې ټول عمر اوس په دې کې موږ تیر کړو. دا خو هم صحیح نه ده که نه چې ټول عمر دې پسې روان یو چې هله خوشحاله او ارام او سوکاله او هله غمونه پرېږده. دا د زندګي یوه برخه ده، دا نور پرېږدئ د الله بندګان. کار ته کار وایي، داسې کتابونه واخلئ، داسې کتابونه پیدا کړئ چې هغه ستاسو ژوند ورسره بدل شي، تاسو ته لارې چارې وښیي چې ته په ژوند کې څه باید وکړې، څنګه د خپل ژوند بدل کړې، څنګه خپل اقتصاد جوړ کړې، څنګه خلکو ته ګټور تمام شي، څنګه د ذهن جوړ شي، فکرا ته اصلاح کړي. داسې کتابونه ډېر شته دي ماشاءالله، خو چې پسې وګرځېږئ حتما یې په کتابخانو کې پیدا کولی شي. که د چا زړه نه کېږي، دا خبرې در باندې ډېرې نه کوم او نه اوږدې کوم، که د چا زړه نه کېږي چې کتاب ولولي، یا لوستلی نشي، یا خسته کېږي، یا کار کوي مصروفه ده او بس دی وخت نه لري چې کتاب راواخلي، بهترینه د حل لاره دا ده چې ته واوره. څه شی واوره؟ بیانونه واوره. بیانونه، بهترین بیانونه شته دي په یوټیوب کې، واوره. بیان نشي اورېدلی، پوډکاسټونه واوره. پوډکاسټ ولیکه، پوډکاسټ په پښتو کې، په دري کې، په انګلیسي کې، په اردو کې، په عربي کې، داسې بهترین پوډکاسټونه. پوډکاسټ دې ته وایي چې یو نفر ناسته او بل نفر نه پوښتنې کوي. داسې جالب موضوعات به تاسو ووینئ چې بالکل به ستاسو ژوند در بدل کړي، دا فکر مو بدل کړي. حیران به شئ چې څومره بهترین معلومات شته دي په دې یوټیوب کې. پوډکاسټونه واخلئ، د دنیا ماهرترینه انسانان راځي او د خپل ژوند په اړه باندې خبرې کوي. صرف نظریات نه دي بلکې د خپل ژوند په اړه بحثونه کوي چې ما څنګه خپل ژوند بدل کړ، څنګه مې خپل ژوند جوړ کړ، څنګه اولاد باید موږ تاسو فرزند تربیه کړو، څه باید وکړو. بیخي د حیرانتیا خبره ده. په پښتو کې، په فارسي کې ما ته دومره ډېر نه دي معلومه، نه فکر نه کوم که دومره ګټور مواد وي، خو دا نورو ژبو کې چې تاسو بحثونه واورئ بالکل به مو دا فکر در بدل شي او ژوند به مو ښه شي او پوه به شئ چې مطالعه څه معنا. اوس ضرور نه ده چې موږ تاسو کتاب ولولو، چې ته کتاب لوستلی شئ ډېره ښه خبره ده، خو که د زړه ورته په تنګېږي، نه شوې لوستلی یا ښه کتاب نه پیدا کېږي، نو بیا بهترینه د حل لاره ده په لاره باندې ځې، کار کې مصروف یې، بل څه شی، خلکو متاسفانه سندرې لګولي، موسیقي لګولي، په دې سره نور هم د انسان هغه ذهن خرابېږي، نور هم ته خرابېږي، جوړېږي نه. د دې په ځای باندې خبرې ولګوه، خبرې واوره. په آینده کې ته بیا تفکیک کولی شي چې دا خبرې صحیح دي، دا خبرې غلط دي، ځکه ذهن کې به د یو څه راشي. نو اورېدل دا ډېر ګټور دي. کیدی شي تاسو له دغه کتابونو نه دومره څه زده نه کوئ لکه د اورېدو له لارې چې زده کړئ، ځکه انسان صرف په سترګو باندې څه نه زده کوي بلکې له غوږونو یې هم زده کوي. یو څه شی وویني له هغه یې هم زده کوي، یو څه شی ولولي له هغه یې هم زده کوي. نو ډېره ګټوره ده چې تاسو له دغه نه استفاده وکړئ. زه په خپله باندې کله ناکله چې خسته یم یا مې زړه نه کېږي څه شي ته، یا په لاره باندې روان یم، بس بیان ولګوم، یو ښه بیان راواړم، ویې لګوم، هغه بس لګیا یو ساعت، نیم ساعت، ډېر شیونه الحمدلله زده کړم او بیا مې هېرېږي هم نه. دا هم جالبه ده. نو په دې سره انسان ډېر څه زده کولی شي. مهمه دا ده چې دغه ته وخت ورکړي. دا ښه خبره په دې کې دا ده چې دې کې خسته کېږي هم ته نه، که بل کار کې مصروف یې که نه، د هغه تر څنګ هم دا کار کولی شي. ځکه که را ګوشه کې واچوه او بس خلاص اوره، ساعتونه ساعتونه، یا په موټر کې روان یې یا چېرته منتظر یې چاته که نه، دا به زه وروسته هم تاسو ته واضح کړم. نو دا ډېره مهمه ده چې موږ تاسو له غوږونو نه استفاده وکړو. د غوږونو
په استفادې سره موږ کولی شو په سلهاو کتابونه واورو. الحمدلله داسې کتابونه ډېر شته دي، کتابونه دي ثبت شوي دي. یو چا کتاب لیکلی ده هغسې هم خرڅوي، بیا یې هغه وایس صوت یې ثبت کړی ده په یوټیوب کې اچولی ده، نو خلک یې اوري. نو څومره ښه کار وشو. څوک چې کتاب نشي لوستلی یا خوب ورځي، زړه یې په تنګېږي، بس واوره بېغمه، هېڅ خبره نشته، هم منظرې کوه، سیلونه کوه، چکر یې وهه پټیو کې او هم کتابونه اوره. څومره ښه کار وشو. مهمه دا ده چې موږ تاسو یو هدف ولرو کله چې مطالعه کوو. بې هدفه مطالعه مه کوئ. هسې یو کتاب راواخله ګورئ، هغه ته خو به دې خود زړه په تنګېږي، خود به خوب درځي، خود به بس اچوئ به ځئ به. داسې یو کتاب راواخله چې تا پورې تړاو لري، تا تخصص پورې تړاو لري. ته څه شی غواړې جوړ شي، ډاکټر غواړې جوړ شي، ورشه ډاکټري کتابونه. صحیح شوه. غواړې د نبي علیه الصلاة والسلام سیرت نه خبر شي، بهترین آډیو ویډیوګانې شته دي، بهترین کتابونه شته دي سیرت النبي، دغه ولوله. صحیح شوه. غواړې مثلا زه تاسو ته یو مثال درکم، ما غوښتل چې زه یو کتاب ولیکم. صحیح شوه. کتاب ولیکم، بس بهترین کتابونه مې آنلاین را ډاونلوډ کړ، دقیق مې کتل، نه خوب راته نور ته خست، ځکه هدف مې معلوم و چې زه غواړم له دې کتابونو نه یو بهترین کتاب جوړ کړم. څومره ښه. هدف درلودل ډیر ضرور دی. که هدف ونه لري بس خبره خرابېږي. ما یو کتاب ډاونلوډ کړی، سخت کتاب، ځکه زما په ذهن کې شک و چې دا خلک ولې وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام غریب و، او نبي علیه السلام څومره زیات او یا اتیا سل وخان په یو وخت کې علالوي. نبی علیه السلام ته الله جل جلاله فرمایي چې ته ما غني کړی، او بیا خلک وایي چې دا فقیر. ما دا څه عجیبه غوندې خبره ده. دا ولې دا خلک مسلمانانو ته، افغانانو ته، مسلمانانو ته غلط فکر ورکوي چې نبی علیه السلام غریب و نو تاسو هم غریب شئ. دا مال صحیح. په دې اړه باندې ولګېدم، کتاب مې را پیدا که، سخت کتاب، هغه مې ولوست. الحمدلله مطمئن شو چې نبی علیه الصلاة والسلام د نن سبا په دور سره څو چنده میلیونر و او زښته ډېر مالدار و. نو دا په دې کتاب کې ما الحمدلله ډېر څه زده کړل او ورته خسته کېدم، نو ځکه هدف مې معلوم و. ما غوښتل چې په دې موضوع باندې ځان پوه کړم. نو دغه رقم موضوعات انتخابوئ، هدف ټاکئ چې د دې هدف کتاب تر شا زما هدف څه شی ده. فرضاً ته یو اقتصادي کتاب لولې، هدف دې باید معلوم وي چې زه غواړم پوه شم فاینانشل ایجوکیشن چې ورته وایي که نه، یا مثلا مالي پوهه، زه غواړم چې مالي پوهه ترلاسه کړم. خلاص زه غواړم چې ژوند مې بدل کړم. ولوله کتاب، نو کتاب به ته انشاءالله تر پایه پورې رسوي. کوشش وکړئ چې لږ لږ مطالعه وکړئ، یو دم ورته مه نیښلئ. نن دې 2 ساعته مطالعه وکړه، سبا ته بیا ته 10 دقیقې وخت هم نه لرې. دا غلطه خبره ده. لږ لږ کوه، لږ لږ کوه، لږ 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 اوره، لږ لږ وایه، مختلفو ډولونو باندې لږ لږ وینه، ډاکومنټریانې دي مثلا هغه وینه. نو په دې سره انشاءالله ستا کرا د وخت په تېرېدو سره معلومات زیاتېږي او یو ښه تکړه شخصیت به درنه جوړ شي. که یو دم ورته ولګېږي 2 ساعته 3 ساعته، سبا به بیا مایوسه کرا به ناست نو څه فایده، هغه هم درنه لاړل، هیر شو. او فارغ وختونو نه کوشش وکړئ چې استفاده وکړئ. زه خلک وینم که نه کرا ناستې په انتظار یو ځای کې، او افغانستان کې خو هر ځای کې بس انتظارګاه جوړه ده. نو بس کرا مه کښېنه د الله بنده، یو څه ولوله، یو څه واوره او یو څه ووایه، ذکر وکړه د الله جل جلاله. تر ټولو وخت چې تا ښه قیمتي کړې هغه هم دا تی، تر ټولو ډېره ګټه تا وکړه. نو فارغ وخت غنیمت وګڼئ. ضرور نه ده چې موږ حتما ژوند پرېږدو، مهم کارونه پرېږدو، اوس هلک کښېنه کتاب ته. له فارغو وختونو نه استفاده وکړئ، دا هم ډېره مهمه ده. هایلایټ هغه ځایونه چې تاسو ته ډېر جالب دي، ډېر ګټور دي، او تاسو پوهېږئ چې یاره دا ډېر مهمې خبرې دي، هغه حتما هایلایټ کوئ. هایلایټ داسې یو قلمونه خرڅېږي، مارکرونه دي چې دغسې دانو کې داسې پرې شوي وي، نو هغه تاسو داسې پرې راکش کولی شئ، تک زیړ غوندې، سور غوندې، رقم ته رنګونه دي شین، نو هغه به تاسو ته په هغه کې ښکاره کېږي. که تاسو هغه کتابونه چې ما مطالعه کړي ویې ګورئ، هغه کې ټولو کې داسې نښې نښانې شته دي چې یعنې دا ځای زه باید یاد کړم، او د هغه بیا ته کولی شي چې تکرار یې هم کړي، هماغه ځایونه بیا ووایه بیا یې ووایه که نه، تر څو ستا ذهن کې پاتې شي. نوټ هم نیولی شي، د یو کتاب په اخره کې مهم شیونه نوټ کولی شي، یا وړکي ورقونه هم استفاده کولی شي. په دې سره تاسو انشاءالله دغه مطالعه څنګه کوئ، په ذهن کې کښېنوئ. ځکه ډېر خلک شکایت کوي چې زموږ ذهنونه سم کار نه کوي. ذهن په هغه وخت کې کار کوي چې تاسو هایلایټر لاس کې نیولی، بیا به ښه ورته متوجه. ځکه هر کتاب کې داسې خبرې، داسې جملې راځي چې هغه باید په سرو زرو باندې ولیکل شي. صحیح شوه. او هغه باید هیڅ وخت کې موږ تاسو هېرې نه کړو. هغه وخت کې موږ تاسو ورته متوجه کېدلی شو، او هغه وخت کې زموږ په ذهن کې کېناستلی شو چې یا یې هایلایټ کړو، یا یې نوټ ونیسو، او یا یې بار بیا تکرار کړو.
او په اخره کې ما تاسو ته ویلو چې مهمه خبره درته کوم هغه د اوبو خبره ده. د څه شي خبره؟ د اوبو. دا به کېدای شي ډېرو خلکو ته جالب وي، خو د اوبو له برکته ستا تمرکز، فوکس، کانسنټریشن دا زیاتیږي. صحیح شوه؟ دا انګلیسي اصطلاحات دي. دا ستاسو زیاتېدلی شي که چیرته تاسو تمرکز نه لرئ، تاسو صحیح یو څه شي ته توجه نشئ کولی، صحیح درس نشئ ویلی، ذهن مو سم کار نه کوي، مهرباني وکړئ اوبه ډېرې وڅښئ. دا پوهان دا خبره کوي. د ډېرو پوهو خلکو نه ما دا اورېدلي، هغه څوک چې اوبه ډېرې څښي نو حتما به د هغه ذهن پیاوړی وي او هغه به په ډېره ښه طریقه باندې کولی شي چې یو صحیح توجه وکړي، مکمله توجه یو څه شي ته ورکړي او په ډېره ښه طریقه باندې معلومات یاد کړي. دا هغه مهمې خبرې وې چې ما تاسو سره وکړي. الله دې وکړي چې تاسو به له دې نه ګټه پورته کړې وي، له نورو دوستانو سره یې هم در سره شریکه کړئ. ډېره مهرباني.